in your program about 4 million female students in primary schools. دا سهیل شاهین دی د قطر کې چې دته پیرس مورګن وایي چې افغانستان کې مخونځي ولې د انجونو پر مخ تړلي دي وایي حالات سم نه دي وایي ته لوڼې لرې وایي هو وایي چېرته دي وایي په قطر کې دي وایي درس وایي وایي هو وایي څنګه یې تا اولادونه سبق وایي وایي د افغانستان نور لوڼو ته اجازه نشته دا ورته څه وایي منطق ګوره وی ولا هلته چې دا سرکمسټانسز چې دي جوړ دي سچویشن دی ته آماده نه ده چې هغه د جنوکۍ درس وایي خو په قطر کې د لور ته درس د درس ویلو اجازه شته ګوره لونګین خانه ما درته مخکې وویل د شک پرته ته طالب ملاتړ یې وکړه او تر هغه حده پرې ودرېږي چې څومره دې وسه کېږي خو زه د یو ځوان په صفت دا د ما مسؤلیت ده چې زه حق ته حق وایم او باطل ته باطل وایم د همدغه ملا صاحبانو ټول اولادونه ډېر لوکسو ځایونو کې سبقونه وایي زه د ملا صاحب متقي کورنۍ په اسلام آباد کې لوڼې هلته په اسلام آباد کې په یو لور یې حتی قسم درته خورم چې معلومات لرم چې په د شریعت په پوهنځي کې د تېر کال زده کړې کوي حتی هغه ځینې دقیق معلومات ماته یو چا راکړل خبره په دې کې ده چې دوی درس وایي دوی تعلیم کوي ما خور زما لور د وطن بې تعلیمه پاتې کېږي او بیا په اخر د ورځ کې څه کېږي لونګین خانه چې کله دوی 15 کاله بعد لاړل او یا یو سیستم کې بدلون راغی یو څه حالت شو دوی بیا دلته بیا ناسي چې د ملا صاحب یعقوب زوی د ملا صاحب متقي زوی د ملا صاحب محمد حسن اخوند زوی بیا دوی یو کوشش کوي ځکه دا لکه یو سیستم جوړ ده فهم دی ده جمعیتیانو تر راغله 20 کاله په جمهوریت کې وروره ګل اولادونه خپل اولادونه یې مزې وکړلې اوس چې دوی لاړې بیا د دوی اولادونه قرار نازي په چې څو درېږه زه راسم بیا په افغانستان کې خپلې مزې وکړم خو زه او ته دا ډاکټر ته زه نور د وطن ځوانان او د وطن خویندې به ټول عمر همداسې ځورېږو دردېږو په بل به هېڅ هم نسو کولی هدف مې د خبرو ډېر د ټوله کې دا ده نه غواړم ډېر زیات پرې بحث وکړو چې د طالب په هغه فکر چې ده په ټوله کې په دې کې د عصري علومو دپاره ځای نشته لونګین خانه زما دا خبر د هغه اول 2021 کې مې درته کړې وه نن 2025 ده 2022 کې هم درته همدا خبره کوم چې مکتب به په سترګو باندې څوک ونه ګوري په افغانستان څومره هم چې پرې بحث وکړي څومره هم چې ورته لارې وګورئ څومره هم ورته دلایل راوړئ ګوره لونګین خانه د تحصیلاتو وزیر چې ده که نه هغه چې داسې په ډېر ډاډ درته وایي که نه چې لاړ سه راشه چې څوک هم راولې راته راوله وزارت دروازه خلاصه ما سره پرې بحث وکړئ ولې یو کس نه دی آماده چې ورسره بحث وکړي دلته ځینې داسې کیسې شته دي چې نن به یې تا پې سر نه خلاصېږي 2023 کې بیا در باندې غږ کوم چې لونګین خانه دا خو شپږم اووم کال ده کومه د مکتبونه ولې نه خلاصېږي د طالب پښتون کې په افغانستان کې د نجونو تعلیم خصوصا شپږم نه تر 12 او له 12 نه د پوهنتون تر فراغته پورې په سترګو به یې ونه ګوري دا خو ما درته په 2021 کې کړی او نن 2025 شامل دلته یو سوال ده اسیب اشنا دلته یو سوال ده مثال ته وایي چې تر 2028 پورې د مکتب نه خلاص یعنی ته وایي چې دوی وی مکتب نه خلاصوي اوس په کابل کې زه هغه تا سره چې کومه ورځ باندې لاړ وم سبا باندې زه لاړم دغه د دارالمان ماڼۍ چې ده په دې سړک باندې چې دلته مکتبان دي مکتبونه دي دا مکتبونه دی اول سن نه تر 12 پورې خلاص دي د اول سن نه تر 12 پورې خلاص زه ما مثالو را سره یو بل د موږ ملګری د ټیک ټاک دا غره سره ولاړو مکتب ته چې ورننه وتاول خو چې نو تو غره تل سکیورټي چې اجازه نشته چې نه ځای موږ ول چې ور مکتب دا خو اداره بلري مدیر بلري څنګه اجازه نشته چې نه ځای دا د جنو مکتب ده کوم مطلب موږ ورته چې موږ واړو معلوماتو کو ویډیو جوړو خیر په دروازه کې اجازه راکړه سکیورټي ګارد چې کله نه وته مدیر ډیر په انسان او ډیر خسړم ورسره کېناستو مارته مدیر صاحب محترم زه غواړم ویډیو جوړه کړم د دې مکتب په مورد باندې په هغه کې ډیر غوغای په میډیا کې ډیر جنګونه او جنجالونه وي هغه ویل چې دی ویډیو اجازه نشته چې جوړه کې همارته چې یا دا کې کده د مطلب دی اول نه تر 12 پورې خلاص ته وای وو مې څنګه دغه مکتب دی اول نه تر 12 پورې خلاص ده خو پکتیکا کې په پکتیا کې یم دغه په نور اطرافي سیمو کې خلاص نه دي دا ویل چې موږ ته د معرف نه یو لارښوونه یو ما پارچه راکړه ټول ماده لیکلې وي یا غیر لارښوونه په اساس باندې چې معلمان په ټول خزینه وي یعنی دا خبره ملا وکړه چې حتی بما د کوم ځای باندې چې زه ناسم مدیریت کومه دام باید خزینه اوسېږي دا د مکتب زه ادرس در کومه سبا یو څوک په کابل کې ولاړ شي دا کوم کسان چې دروغ وایي
بیا ما ورته چې ولې دا خبره دوی نه رسنیزه کوي، ولې دوی دا خبره نه کوي چې دا مکتب خلاصه دوی چې دا مکتب د اول نه تر 12 خلاص ده، خو دا غیر رسمي خلاص ده. یعنی مطلب کې یو څوک د اوس حالاتو کې د 12 نه فارغېږي هم د هغې اسناد د اعتبار وړ نه دي. هغې وایي د معارف وزارت دا ویلي دي چې تر څو پورې د موږ رسمي اعلامیه نه وي راغلې تر هغې پورې د دې د اسناد د اعتبار وړ نه دي. اوس دلته دا خبره ده، زه دا خبره په دې خاطر مه ورکړم چې که چیرې دوی په حقیقت کې د زده کړو مخالف وي یا نه یې غوښتل چې مطلب مکتب او پوهنتون د خلاص واوسېږي، بیا یې دې ته ولې یعنې غیر رسمي بیا اجازه نه ورکوله. خو یو شی خو خامخا داسې شته چې ما ته دی نه راښکاره کوي، بس دوی ورباندې خبر دی سره خبره ده چې زه درته کوم نه هغه هغې کې دې چې راته کوله واټساپ کې هغه مبین خبره رامچکه سر خلاصې خو بس بیا نه وایي. نه ګوره چې دغه د شخصي مکتبونو موضوع ده که نه، ځینې شخصي مکتبونه مثلا لږ داسې دوی یاغیګري کوي، خو ته په دې باندې خبر یې لونګین خانه چې د ما د تا ولس 90 سلنه د فقر لاندې ژوند کوي، د ما د تا 90 سلنه ولس دولتي ښوونځیو ته ځي، شخصي ښوونځیو ته خو ټول نه ځي، ټول خو د تا په څېر ماشاءالله ژوندونه نه دي، ټول عادي خلک دي، غریب خلک دي، په ډېرو مشکلاتو په جنجالونو باندې دوی ژوند کوي. اوس راځو هغه اصلي موضوع ته چې زه درته غواړم درته چې ولې طالب مکتبونه نه خلاصوي. دغه پوښتنه دلته د زرو کسانو ته غواړم زه ځواب کړم. دا هغه اصلي ځکه موږ او تاسو هر وخت غږیږو خو په هغه اصلي موضوعاتو نه غږیږو. 20 کاله جمهوریت په افغانستان کې و، خو چې کله طالب راتله سقوط په وخت کې د یو ځوان د افغانستان کې د هغه نه ونه وته د کوره چې طالب ته ودرېدلی وای چې ته چېرته نه نوځې. پوهېږي ولې؟ ځکه چې 20 کاله جمهوریت ته کار نه و کړی او د په جمهوري فکر باندې ځوانان نه وروزلي. زه درته یو بل مثال د همدغې سره دقیق در کومه، کله چې په ترکیه کې هغه 2014 او 2015 کې موضوع رامنځته شوه، تا ولس ولیده چې څه لیونتوب یې وکړه، ټول ټانګونو مخ ته ځانونه وغورځول چې دا کیسې موږ در سره نه منو. دلیل یې څه و؟ ځکه ولس کې دا ذهنیت و چې دا که چېرته دا خبره ګډوډه شوه نو موږ نه به هم سیریا او افغانستان جوړي، پرې یې نه ښودله. طالب کې یو شی ما منلی، هغه د طالب ځینې اساسي خبرې دي او اساسي لایحې دي چې خبره یې وکړله بیا پرې ودرېږي. د طالب په لومړني دور کې د نجونو پر مخ ښوونځي بند او اوس هم بند او هېڅوک هم نشته چې په دې اړه باندې لا وغږېږي، بحث وکړي او چې کله وایي چې مکتبونه موږ دغه وخت باندې خلاصو، هېڅ پرې څوک غږېدلی نه شي. زه درته اوس وایم چې دلیل یې چې ولې نه خلاصېږي. طالب په افغانستان کې 50 سلنه ولس چې موږ او د تاسو د ټولنې خویندې جوړوي هغوی په بې تعلیمه پرېښوده. یوه بې تعلیمه مور هیڅکله د تعلیم په دې ذهن باندې نه چې زما اولاد د تعلیم یافته اوسېږي، ځکه هغه په خپله د تعلیم په ارزښت دغونه نه پوهېږي. هغه بیا نشي کولی چې خپل د اولاد روزنه د خپل د اولاد پالنه په دغه ډول وکړي چې هغه زوی تعلیم یافته سي. لونګین خانه زه به درته ښه مثال درکړم. په کابل کې په مکروریانو کې او یا په نورو سیمو کې چې دغه تعلیم یافته ښځې ډېرې دي، د هغه د اولادونو تعلیم تربیه او رسیدلو سویه وګوره، زموږ او د تاسو د لرو پرتو سیمو وګوره. پام دې ده؟ ځکه زموږ خویندې میندې ډېری بې تعلیمه پاتې شول د جنګونو د انقلابونو له وجې، خو په مکروریانو په دې سیمو کې په کابل کې په مرکز کې حتی د ډېری وخت کې به مکتبونه خلاص وو، ځکه هغه اولادونه خویندې میندې تعلیم یافته سوې، نو نن او د خپل د اولاد په روزنه او پالنه کې هم د مور ډېر زیات رول و. طالب 50 سلنه ولس چې د موږ او د تاسو د خویندې میندې جوړوي هغه یې په کور کې نه، هغه اولادونه به دوی راتلونکي کې چې دوی ودیږي دوی به خپل اولادونه په کوم ذهنیت باندې روزي او په کوم ډول باندې د دوی پالنه کوي. ځکه د مور غېږ چې ده د اولاد دپاره لومړنی مکتب ده، که هغه د هغه اخلاقیات دي، د هغه د ژوند طرز عمل ده، که هغه حتی د ژوند هغه د ښوونځي د لومړۍ ورځې زده کړې چې دي هغه د مور او د پلار نه